وایي هغه شیدې چې په هغه کې اوبه ملاوي او لکه نن سبا چې پر دا وټلانو دي او پر دا یو دستور جوړ سوی دی خلک په شیدو باندې اوبه ګډوي ګوري دا اوبه په ګډول دا خو یو د زوی زیری دا خو د سترګو رانجې دي دا اوبه په ګډول خو نن سبا شیدې ګسې شیدې نه دي یا پوډر دي یا کیمیکل هر سړی چې خپل کور ته شیدې راوړي د پاره د دې په خپلو بچیانو وخوري د 100 روپیو شیدې راوړي 15,000 پر دوا ورکړي اوبه که اول خو اوبه په ګډول هم مثلا ناکده که اوبه په ګډې سي دا خو دونې تاوان نه دی لکه دا کیمیکل چې په ګډ کړي دا پوډر چې په ګډ کړي چې ستونې جلا خرابوي معده جلا خرابوي ماشومان جلا مریضان دغه خلک چې کم کسان په شیدو باندې پوډر ګډوي کیمیکل ګډوي او دغه رقم نور داسې شیان په ګډوي چې دوی دا شیدې په خنډ کې یا ګسه دا شیدې د پوډرو څخه جوړ کړي او بیا دوی خرڅوي د خالص غوا په نامه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي فلیس منا دا زموږ څه نه دی چې کم څوک داسې دوکې کوي کم څوک داسې پراډونه لکه څنګه چې په دغه آیات کې رالل چې د دې د غلطو حرکاتو د باطلو طریقو د وجه څخه چې د بل مالونه په غلط طریقه خوړل الله ودې ته د عذاب ورکوي دا سزا یې ورکوله نو دغسې به ودې ته هم دا سزا او د عذاب یعنې بله ورځ سرویس سویوله په یو ښار کې 1100 دوکانونه دي د شیدو ده په دې کې 50 دي که 80 دي که 80 دوکانونه سم وتلي دي دا 1,050 یا 80 دا ټوله کیمیکل والا شیدې خرڅوي په خبره مې سر خلاص که نه سو بعضې بیا غواو ته ستنې ولګي یعنې هغه شیدې داسې لکه پارمي شیدې اوس ګورې یو د کور چرګ دی یو پارمي چرګ دی په دې کې خو ډېر فرق بس دوی شیدې ورلګوي هلته د غوا خواره کوي کور پر خراب کړي په زوره شیدې ځنه باسي او په هغه شیدو کې هغه قوت او طاقت هم نه وي کوم چې په هغه نارمل شیدو کې چې هغه پر خپل طبیعت او پر خپل حالت باندې ورکړي نو دا شیدو والا دا مستو والا دا چې باید د الله څخه وویل شي یو خو دا دی چې دوی و خلکو ته غلط شی ورکړي دویم دا دی چې د خلکو ځوانان ور تباه کړو د خلکو کوچنیان ور تباه کړه د خلکو پیسې ور هلاک کړي خالي دا 100 روپۍ خو نه دي د دغه 100 روپۍ په نتیجه کې په زرو تاوانونه ور ورسي